موږ نن د کار دوهمه ورځ وه کابل کې چې کار شروع کړی دي تاسو ته معلومیږي د کابل شپږ نیم میلیونه نفوس یوازې د مرکز دی او د دې خلکو خو بیخي ډېر کارونه دي مشکلات دي هغه کارونه مو ټول پرې ایښي دي دا د ستاسې مجلس ته په دې خاطر رالو چې دا کار راته مهم دی او تاسو ته مې هم دا مسؤلیت راجع کړي ما که مشکل جوړ شو د نن خانقاه کې ته مسؤل یم مسؤل صاحب مطلب یې همدا شی دی چې دا کار ته باید توجه وشي او بله خبره موږ خو د ټولو افغانانو احترام لرو خاص کر د علماء کرامو ده د شیوخو ده د اهل تصوفو ده په خپل امیرالمؤمنین صاحب مبارک هم د دغه تصوفو سړی دی الحمدلله داسې نه دی چې هغه ټول مسلمان دي او دا یو شی کله لږ دغه وسي دا د فتوا سړی و د عمل سړی دا لږ سره جلا کړي بعضې خلک داسې چې یو چا فکر ور بدل کړي چې دا د مناظرې و د ویلو شوقي یې د چا په حق